وخت مو پخیر د رڼا ټلویزیون څخه د ورځې لنډ او مهم خبرونه ګورئ. زمینه اکبري. پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه شاوخوا 200 ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د راپورونو له مخې د پاکستاني ملیشو د وروستیو بریدونو په پایله کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې شاوخوا 200 ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې چې ډیری قربانیان یې میرمنې، ماشومان او ملکی وګړي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو بریدونو کې چې د پاکستان له لوري پر افغان خاوره ترسره شوي شاوخوا 200 ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. سیمه ییز سرچینې وایي دا بریدونه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې کرښې ته پراتو په یو شمېر کلیو شوي چې له امله یې ګڼ شمېر کورونه ویجاړ شوي او په زیاته کچه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي د بریدونو پر مهال درنې وسلې کارول شوي او ډیری زیان ملکي وګړو ته اوښتی دی. دلته د پاکستان جیټ الوتکې روللې چې په دغه ځای کې موږ یې 14 کسان په شهادت باندې ورسولي. ما د خپل کورونه څټ په وتاکو وتل د چې په زرزمینی کې کینیستل وراده ما پوسنه خو زنګ ټارګټ کړ او خې پیژندل چې دغه عوام خلک دي. شنونکي وایي د کرښې په اوږدو کې بریدونه نه یوازې د سیمې امنیت ته ګواښ دی بلکې د ملکي وګړو ژوند یې هم له جدي خطر سره مخ کړی. پاکستان نه تنها چې یو امنیتي ګواښ دی افغانستان ته او سیمې ته او دا ګواښ یې امنیتي راپېښ کړی دی هم هندوستان ته هم افغانستان ته او هم ایران ته بلکې بشري ناورین هم رامنځته کړی دی ځکه موږ تیاری نه لرو میزایل نه لرو دافع هوا نه لرو او د تیاری راځي مظلوم خلکو باندې بمبارد کوي خلک وژني او په اخر کې څه وایي وای ما د القاعده یا د داعش یا د جی ټي پی مرکز وه نو دا یو صرف بهانه ده او خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره د دنه ګټه اخلي. د پاکستان یاد بریدونه د افغانستان د ننه د خلکو د غبرګون سربېره د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو هم غندلي دي او پر نړیوالې ټولنې یې د یادو بریدونو د مخنیوي غږ کړی دی. On both sides of Jibril line. In colonized Pashtunkhwa, innocent Pashtun Afghan people continue to suffer from military oppression. بلخوا د سیمې اوسیدونکي او زیانمنې کورنۍ له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي او د پاکستان د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره د فشارونو زیاتوالي غوښتنه کوي. په خوست ولایت کې پر ملکی وګړو د پاکستاني ځواکونو بریدونو کې 4 ملکی کسان وژل شوي. د خوست ولایت د طالبانو والي ویان مستغفر ګربز وایي چې تیره شپه شاوخوا 4 بجې د علي شیرو په ترنزي ولسوالیو کې د پاکستاني پوځي ځواکونو لخوا د عامو خلکو کورونه او د کوچیانو پر خیمو یې توپونه او هوانونه ویشتلي دي. د ګربز په وینا په دې برید کې د کوچیانو د یوې کورنۍ 4 کسان شهیدان او 3 کسان هم ټپیان شوي دي. هندي رسنۍ وایي پاکستان په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتوي. اومکام نیوز راپور ورکړی چې پاکستان ښایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د جګړې د ځان ژغورلو لپاره په افغانستان کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان سره د دفاعي تړون له امله پاکستان هڅه کوي چې په جګړه کې مستقیمه ونډه وانخلي. د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان ادعاوې رد کړي. د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ویان صدیق الله نصرت ویلي چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د افغان طالبانو د تلفاتو په اړه ناسم معلومات خپروي. نصرت ویلي دي چې د طالبانو عملیاتو کې سلګونه پاکستاني ملیشې وژل شوي او ټپیان شوي دي او د پاکستان څو پوستې او څو قرارګاوې هم له منځه وړي دي. پی ټی ایم په واشنگټن ډي سي کې د لاریون اعلان کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ویلي چې د جرمني او بریتانیا وروسته به په واشنگټن ډي سي کې هم د افغانستان د ملاتړ او د پاکستاني ځواکونو د بریدونو پر ضد پراخ لاریون ترسره کړي. دا لاریون د روان شنبې په ورځ پلان شوی دی. د ایران او افغانستان سوداګرۍ ایرانی چارواکي وایي سره له جګړې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریز تګ راتګ دوام لري او سرحدي لارې لا هم پرانیستې دي. د دې خبر نور جزئیات زموږ د همکار په چمتو شوي راپور کې ګورو. د ایران د هرات کونسل جنرال علي رضا مرحمتي وایي د ایران افغانستان ترمنځ سوداګري په وروستیو ورځو کې شاوخوا 40 سلنه زیاته شوې ده. نوموړي په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي لارې د سوداګرۍ لپاره پرانیستې دي او سوداګریز تګ راتګ په عادي ډول روان دی.
د هغه په وینا د افغانستان اړوند ټول ترانزیټي توکي له کوم خنډ پرته انتقالیږي او هره ورځ زرګونه ټنه سوداګریز توکي د سړکونو او ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. شاهد افزایش این تجارت هستیم بدون کاهش. حتی این جنگ هم باعث نشد که کاهش پیدا کنه. ما تقریبا نزدیک به 4 میلیارد دلار این هزینه در واقع تجارت بدون کشور هست. حتی خط ریلی ما الان فعال هستش، تقریبا به نزدیک به 95,000 تن در ماه رسیده این در واقع حمل و نقل کالا در بین ایران و افغانستان. په ورته وخت د نیمروز، ورېښمو پلاو، هرات، اسلام کلا بندرونو مسؤلین هم وایي چې د ایران سره سوداګریز تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. زموږ بارډر په عادي حالات باندې خلاص دی او انشاءالله خلاص به وي. ټول مجاهدین خپل پرسونل ته موږ امر کړی دی چې خدمت په هغه اندازه باندې روان دي لکه څنګه چې مخکې وو. دوی داسې غوښتنه کړې وه چې کوم زموږ مالونه چې د تجارانو دي هلته د بندر عباس په خوا باندې دي هغه هم انشاءالله موږ رانتقالوو راوړو یې. انشاءالله دغه طریقه ټول برابره ده. تنازل په برخه کې کوم مشکل نه دی راغلی تجارانو ته چې څونه قدر کې اندازه مخکني کارونه و انشاءالله اوس هم هغسې موږ هم کوشش کوو او هغسې. بلخوا د هرات د صنایعو او معدنو خونه وایي د هرات د صنعتي پارک ډیری خام مواد له ایران څخه یا د همدې هیواد له لارې واردېږي. د دې خونې رئیس محمد ناصر امین وایي د صنعتي پارک لپاره اړین زیاتره توکي له ایران څخه راوړل کیږي او که څه هم ایران ځینو هیوادونو ته صادرات راولي خو افغانستان ته د توکو لیږد لا هم عادي روان دی. سر جنس ما از جمهوری اسلامی ایران میآید. الحمدلله تعالی جنس به سر افغانستان بند نکرده. اگر اونا صادرات به دیگه کشورها داشته اونا رو بند کرده. خب سر افغانستان جنس ما بل ورته د بار وړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم د ایران سره د عادي سوداګرۍ له دوام خوښ دي او وایي چې د سرحدي بندرونو له لارې د توکو لیږد پرته له ستونزې روان دی. فعلا از وضعیت مداخل پایبار میریم طرف ایران. انشالله کدام مشکلی نیست. وضعیت عادی رو روانیم. رفت آمد فعلا عادی میرم میایم. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اسرائیلو د هوایي بریدونو له امله ایران د جګړې له وضعیت سره مخ دی خو سره له دې هم افغانستان ایران ترمنځ سوداګریز تګ راتګ روان دی. امریکا په پیښور کې خپل قونسلګري د تل لپاره تړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په پیښور کې خپل قونسلګري د تل لپاره تړي. د یاد قونسلګرۍ د تړلو هدف کلنۍ 2.5 میلیونه ډالر سپما او د ډیپلوماټیکو چارو اغیزې نه رسول ښودل شوي دي. جمایما افریدی له 200 زیاتې کورنۍ په تونلونو کې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا پښتني خبریالې جمایما افریدی ویلي چې د ترهګرۍ ضد جګړې له امله له 200 څخه زیاتې کورنۍ د پیښور د متني په سیمه کې په تونلونو کې ژوند تیروي. د نوموړي په وینا دغه کورنۍ د ژوند له لومړنیو اړتیاوو لکه ډوډۍ، اوبه او روغتیایي اسانتیاوو څخه محرومې دي. هغې دا هم ویلي چې له امنیتي پوستو سره سره د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان وسلوال هم په سیمه کې تګ راتګ کوي. په پاکستان کې د تیلو د بیې لوړوالی په پاکستان کې د تیلو د بیو د زیاتوالي له امله د ترانسپورت سکتور او عامه خلکو ژوند ډیر سخت شوی دی. موټر چلوونکي د لوړ لګښت له امله موټرونه په خپل کورونو کې ودروي او د بیو لوړوالی په منځني ختیځ کې د شخړو له امله دلیل ښودل شوی دی. ټرمپ د ایران پر وړاندې د جګړې د بریا اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د جګړې د بریا اعلان کړی او ویلي دی چې امریکا دغه جګړه ګټلې ده. ټرمپ دغه څرګندونې په داسې مهال کوي چې د سیمې په بیلابیلو برخو کې د امریکا پر نظامی اهدافو د ایران له لوري بریدونه لا هم روان دي. دا و د رڼا ټلویزیون د نن ورځې خبرې ټولګه. تر بیا ښه وخت ښې چارې.